سوله ولې کړکېچنه شوه؟ واضح خبرې او د سیاست نورې زاویې څه دي؟ پاکستان څنګه د چین څخه د طالبانو ملاتړ لپاره پیسې اخلي؟ امریکا څه پلان لري او اشرف غني څنګه مقاومت کوي؟ آخر بالاخره څه به وشي؟ د روان وضعیت په اړه ډېرې مهمې خبرې په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. لیکوال او شنونکی یوسفزی لیکي د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډېر قوت هڅه وکړه چې افغانستان حد اقل یو نمایشي سولې ته ورسوي او په ټاکنو کې ترې عظیمي استفاده وکړي، خو د هغه فکر د افغانستان د جګړې مغلقیت او عامزۍ سره هیڅ سمون نه لاره. د افغانستان جګړه دومره ساده نه ده او نه په داسې اسانو لارو حلیدلی شي. بالکل دا جګړه بالاخره امریکا شروع کړي، خو په نړۍ کې تر ټولو سخت مدیریت د جاهلو وسلوالو کنټرول دی. د نړیوال سیاست له رویه په نیابي یا نیابتي یا ستوان جګړه کې یا خپلو د ګټو جګړه په نورو هیوادونو کې دا چاره دومره دقت، لګښت، قرباني او نهایت هوښیارتوب ته ضرورت لري چې هره خوا ښه مسلکي کنټرول نشي نو هدف یې بیرته معکوس استعمالیدلی شي. ټرمپ د یو اقتصادي لیدلوري لرونکی سړی دی او د سیاست پالف او بان نه دی خبر. هغه چې فکر وکړ په میاشت لا لري هره ورځ څو میلیونه ډالر د افغانستان پر جګړې مصرفیږي، نو سم د واره یې د لګښت پر ودرېدو ټینګار زیات شو. هیڅ سیاسي تعامل نه یې پام ونه کړ او یو غیر مشروع وسلوالې ډلې ته یې اتومات او ناګهانه مشروعیت ورکړ. ابرقدرت او سوپر پاور هیواد له یوې کوچنۍ طالبي ډلې سره د قطر په دوحه کې خبرو میز ته کېناست. طالب مهم شو، سیاسي او پوځي مبارزې یې بیخي برجسته رنګ خپل کړ. د افغان حکومت، ولس، جمهور رئیس، وسلوال پوځ، خاوره او حیثیت قرباني یې هیڅ برابره کړه. حکومت په سیاسي او حیثیتي برخه کې ډیر ښکته او حتی د خبرو او مذاکراتو نه یې د ملاتړ لارې هم هیرې کړې. خو لنډه به یې کړم، خبرې د امریکې او طالب ترمنځ پیل شوې. د یو څو ورځو لانجو او مطبوعاتي اخوډب وروسته بالکل سره سلا شول. امریکې د دغه سند په لاسلیک کولو سره تاریخي تېروتنه وکړه. هغه وخت د غني خبرې ځکه دومره وزن نه درلود چې په مستقیمه توګه یې د بایډن له ګوند ملاتړ کړی و، مرستې یې وررسولې وې او ټاکنې یې هم وبایللې. اوس د غني خبرې سیاسي وزن لري، ځکه یې ملاتړ کوونکي ګوند امریکې کې قدرت ته رسېدلی. نو طالب دې پوه شي چې هر څه به د هغوی په خوښه ځکه مخکې نه ځي چې نه هلته ټرمپ دی او نه یې دلته سیاسي ملاتړ کوونکي. پر اصلي موضوع کا فوکس زیات کړو نو امریکا له طالب سره قوي سند لاسلیک کړه او نړۍ یې ننداره وکړه. نو د ټرمپ ټولې قضیې یوې خواته کېدلی شوی، خو امریکې د خپل حیثیت او په نړۍ کې د تعهداتو د پابندۍ د اعتبار له مخې په هوښیارانه، مجبورانه او عاقلانه ډول د افغانستان سولې ته ملا تړلې. اوسنی بایډن یو سیاسي پوه او کارکشته انسان دی. دی پوهیږي چې د نړۍ ډیرو زیاتو هیوادونو سره د امریکا تعهدات شوي، نو د ایران اتومي تعهد برجام یې هم د ټرمپ له لاسه اعتبار ځوړند حالت ته راوړ. که نه د جو بایډن ګوند په هیڅ صورت د ټرمپ پر تګلارو او پلانونو کار نه کوي. خبره د نړیوالو اړیکو او امریکې د حیثیت پر سر لیکلې ده. زموږ سوله د امریکې په حیثیتي اعتبار تمامه شوې، نو په همدې دلیل وایم چې سوله کېدونکې ده او دا به په قوت مخکې ځي. د جګړې شدت او د ولایتونو او ولسوالیو نیول له پخوا سره همدومره توپیر لري چې اوسنی نیول او بیرته رانیول د سولې برخه ده. که دغه جمله لږه ګونګه تمامه شوه نو لاندې جزئیاتو کې به واضح شي چې ولې. که څه هم قرباني، قتلونه، ویجاړۍ کېږي، خو د جګړې شدت د مذاکراتو برخه ده. د دغې جملې درک په لږ سخت وي، خو چې واضح یې کړم نو افغان حکومت د خلیلزاد له خبرو او هر څه آګاه دی او د طالب سره د امریکې له پټو خبرو هم پوهېدلی. خو ملت ته یې ځکه نشي ویلی چې هر څه د ویلو او برملا کولو لپاره نه وي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له خولې ځینې وخت حقایق راوځي، خو لږ ژور دید غواړي. جګړه او خبرې اترې د افغان سولې د مذاکراتو برجسته برخې دي. د دواړو نتایج به د راتلونکي حکومت او تشکیل زاویې ټاکي. د جګړې شدت مدیریتي دی، ځکه د څو پړاو مذاکراتو وروسته هیڅ لوری په دې قانع نه شو چې یو بل ومني، انعطاف وښایي. نو طالب او حکومت میدان ته پرېښودل شوي چې په یوازې تنه یو بل سره معلوم کړي او ضعیف به پخپله د انعطاف ټاپواټ وکړي. نړیوال په ځانګړي ډول چین، روسیه او ایران د طالب د حکومت پلوي نه بلکې د امریکې شکست او د خپلې ګیرې لاندې نه یې باستل غواړي. دلته خبره سره ګډه وډه نشي، حالاتو تغییر کړی. نوې زاویه او د سیاست برخه دا ده چې امریکې د افغانستان د سولې بریالی پای غواړي، خو د جګړې شدت او مذاکرات یې اپشنونه دي.
دا د طالب د تقوی هدف هم را رسوي او د حکومت د پیاوړي کولو مرام هم. خو د جګړې په شدت کې د چین رول له روسیې هم برجسته دی. طالب د جګړې په برخه کې هم د امریکې او هم د روسیې لخوا ښه په پراخه توګه اکمالیږي، که هغه سیاسي وي یا اقتصادي. اوسنی چین او کمونیست ګوند په هیڅ وجه د امریکې د پوځي حضور د منلو حوصله نه لري. د طالب پر جګړې د میاشتنۍ میلیارډونو ډالر لګیږي، دا د پاکستان له وسې هیڅ پوره نه ده. پاکستان یې د پیسو په راټولولو او خپل کمیشن په اخیستو کې عمده رول لوبولی دی. اوس مهال د پاکستان اقتصادي حالت بیخي په ژړا او فریادونه دا خبرې کوي چې د افغانستان د جګړې پیسې دوی نشي برابرولی. نه یې پوځ کې دومره توان شته او نه یې ظرفیت لري. پیسې به له چین، روسیې او نورو هیوادونو ټولوي. امکانات، انساني تولید او روزنې برخه د دوی پر غاړه ده. دا برخې باید جلا کړو سره. د چین او امریکې اوسنی شدید اختلاف په هیڅ صورت وجه باندې په افغانستان کې د جګړې ماشین نشي سستولی. د هغوی استعماري سیاست او اقتصادي جګړې ته که لاړ شم خبره بلې ته ځي، خو بې ربطه نه ده. بل طرف کله چې امریکې جمهور رئیس جو بایډن قدرت ته ورسید نو ولسمشر غني د سیاست کړکۍ پر لیکه راغی. اوس د افغانستان د حکومت پریکړه هم پوځي او هم سیاسي قوت لري. که مو پام کړی وي ولسمشر غني اوسنی سفر د سولې او مذاکراتو لپاره هیڅ برجسته ټکي نه درلودل. ولې؟ مخکې مې وویل چې دوی په هر هغه څه پوه دي چې د امریکې پر خبرو د سند پر جزیاتو حیثیت او روان وضعیت، نو ځکه یې د سولې پر ځای د مرستې هوایي ځواک د تقویې او د پردې تر شا ځینو خبرو ته زور ورکړ. هغه چې پاکستانی پوځ یې حتی ځانګړو جلسو راټولولو ته مجبور کړي دي. ومې ویل چې پاکستان د افغانستان د جګړې انساني روزنې، تولید او مسؤلیت برخه پر غاړه لري. اقتصادي برخه کې ډېره فیصدي د چین ده، حتی له نیمایي هم زیاته. خو بالاخره فشار پر دغه هیواد بیا هم د افغانستان د جګړې کمښت او سولې راوستو کې اهم کردار لوبولی شي. ځکه په ټوله سیمه کې د امریکې پر ضد داسې انساني قوت نشته چې چین یا روسیه یې استعمال کړي او نه پیدا کیږي. خو پاکستان دا ظرفیت په امریکا او ښه پراخه جاهله ډله لري. د دغې ډلې مدیریت د امریکې د ضعف له امله د چین لاس ته غورځېدلی دی. جمهور رئیس غني چې امریکې ته لاړ، پر پاکستان فشار لا زیات شوی او د مجبورۍ له امله یې پوځي او د افغانستان په باب مهمې ناستې شروع شوي دي. نوي جزئیات دا ښایي چې د پاکستان لوی درستیز، د استخباراتو رئیس او نور سیاسي مشران یې د افغانستان د وضعیت په اړه ناسته کړې. خودمندانه او مضبوط فکر دا دی چې که جګړه د مذاکراتو برخه نه وای، ولې مذاکرات په دوحه کې په ټپه درېدلي او د پخوا په پرتله جګړې بیخي زور کړی. نو د داخلي جګړو د راتلو ویره، سقوط، د ځینو مطرحو رسنیو لخوا د حکومت پر ضد تبلیغات، دا هر څه ښایي چې طالب له امریکې څه غوښتي او سند کې به د دوی لپاره په لابي کې په نور څه راغلي وي. جګړه به شدت پیدا کړي، د طالب لخوا به درنه وښودل شي، د سقوط او نیولو اوازې به ګرمې شي، موږ به قرباني ورکړي، ځواني به مې خاورې شي، خو د حکومت مقاومت موږ ته ښه زیری راکوي. هغه دا چې په سیاست پوه دي، د مذاکراتو عمق او د جګړې اصلي علل یې پیدا کړی دی. حکومت ړوند مخکې نه ځي. که جګړه د طالب لپاره لابي وي نو مقاومت ته یې امریکې ته سفر وکړ او 100 میلیارډ ډالر یې ترې واخیستل. خو بل طرف یې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د وسلو اخیستو په نیت روسیې ته لیږلی. د مذاکراتو پر مهال د جګړې لپاره ښکاره سفرونه زړه غواړي. نو د چنه‌زني په مراحلو کې یو که هغه عقل وي، ژبه وي او که نظامي قوت، موږ به یې مبارزه کوو. ما مخکې هم ویلي چې د سولې مذاکراتو اصلي پړاو بین الافغاني مذاکرات دي او دا به نهایت سخته او لانمنه برخه وي چې همداسې وشي. نتیجه: جګړه به وي، شدت به یې زیات او کم شي، خو دلته ملت شته، ځوانان شته، هندوکش لا هم مستحکم ولاړ دی. د آمو سیند تازه موجونه وهي، سپین غر د غرو په څوکو کې د بازانو اوچت پروازونه، سلما او کمال خان بندونه موږ ته د بریالیتوب زیری راکوي. ملتونه هغه وخت ماتیږي چې ځوانان یې د جهالت پلوي ته میلان وکړي. په جپو ځوانان ګورم چې حتی د حکومت هم نه، بلکې د افغانستان د بقا او ښې راتلونکي لپاره لکه بابا غر داسې ټینګ ولاړ دي. سیاستونه به تیر شي، حکومتونه به بدل شي، خو ملت او افکار به یې جاویدان وي. موږ د مذاکراتو او خبرو اترو په اصلي ځای کې ولاړ یو. دا هر څه د مذاکراتو برخه ده. وروستیو سفرونو، خبرو، دریځونو او د پاکستان اوسني حالت دا ښایي چې حالات ګونګ نه دي. د مذاکراتو هغې برخه کې یو چې د ملت لپاره یې درک سخت دی. یعنې جګړه څنګه د مذاکراتو برخه کېدلی شي.
خو اوس به واضح شوي وي چې د هر څه د سولې په خبرو اترو کې شاملیږي، نه په شا کېږي او همت نه بایلو. هغه پوځ چې جګړه یې د تفریح برخه وي نو ماتول یې ناشونې ده. که هر قوت د ټوپک په زور راشي نو د دغه ملت او نوي نسل د ظرفیت او عقلي مقاومت په بهر کې به ډوب شي. موږ نه ماتیږو.